د نن ورځې تازه مهمه وروستي خبرونه په سلامونو مو هرکلی کوم درنو لیدونکو ستړي مشئ که مو تر اوسه سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب نه وي نو سبسکرایب یې کړئ د پاکستان سترې محکمې نن په یوه قضیه یعنې کیس کې د علي وزیر ضمانت ومنه خو پر نوموړي ګڼې قضیې ثبت او ګڼ شمېر تورونه دي نو معلومه نه ده چې نوموړی به له زندان څخه څه وخت خوشي شي په تیر کې داسې بیلګې شته چې د پی ټي ایم د ځینو مشرانو ضمانتونه په یوه قضیه کې شوي خو په بله کې لا هم په بند کې ساتل شوي دي بلخوا افغان ویاړلی ملي بیرغ د ښکلي ماشوم پر سینه او د زړه راښکونکي مشر منظور پښتون په خوا کې هیڅوک هم زموږ نوی نسل له ملي ویاړونو او ارزښتونو سره له مینې او لیوالتیا نشي راګرځولی د پښتون تحفظ غورځنګ له مشره نړۍ مننه چې تل یې د افغان ملي هویت او حاکمیت ملاتړ او ننګه کړې ده بلخوا د افغانستان کنګل شوي پیسې 9.5 میلیارډ ډالر د سپټمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په کورنیو ویشل کیږي همدارنګه د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې په کابل کې د طالبانو تر راتګ وروسته نږدې 100 پخواني امنیتي ځواکونه وژل شوي او لا درکه شوي دي تر څنګ د راپورونو له مخې نن سې شنبه د کابل ښار درېیمې امنیتي حوزې اړوند حبیبي لیسې ته څیرمه د دارالمان پر سړک د چسپکي ماین چاودنه شوې ده درنو لیدونکو دا او د نن ورځې مهم تازه خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل د لا ډېرو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ تر بیا ښه وخت د خدای په امان